د هیواد ښایسته پلازمینه کابل په یو 5 ستوریز هوټل کې پرتمین مراسم. د دې مراسمو محترم ګډونوال د اقتصادي سکتور امارتي مسؤلین، د افغانستان مخکښ تاجران او صنعتکاران وو. دا هیله بخښونکي مراسم د سندوس نساجي سهامي فابریکې د معرفت په هدف رابلل شوي وو. مراسم له مذهبي دود سره سم د کلام الله مجید په څو مبارک آیاتونو سره پیل شول. د سندوس نساجي فابریکې رئیس حاجي محمد هاشم الفقیر ټولو محترمو میلمنو ته ښه راغلاست ووایه. هغه وویل دا فابریکه له طبیعي منسوجاتو څخه استفاده کوي، عصري ټوکر او نور منسوجات ځینې جوړوي او صادروي یې. ده وویل سندوس ځوان قشر د نساجي صنعت په برخه کې روزي، ترڅو افغانستان د نساجي په برخه کې د مسلکي بشري منابعو له پلوه هم خودکفا سي. د صنعت او تجارت په برخه کې د غټو او کوچنیو متشبثینو لپاره د پانګونې فرصت د سندوس بله هغه ځانګړتیا وه چې ښاغلي الفقیر یاده کړه. هیوادوالو او د افغانستان اسلامي امارت د قدرمنو منصوبینو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې د سندوس نساجي صنعتي فابریکه به د خپل فعالیت شروع سره سم د افغانستان صنعت په برخه کې یو نوی باب پرانیزي او د هیواد په نږدې وخت کې به پرمختګ لوري ته سوق او شرعي او قانوني اصولو او نړیوالو معیارونو په رڼا کې به د سیالانو سره سر کړي. د افغانستان د صنعت او مدنونو خونې رئیس ښاغلي شیرباز کمیزاده مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې د سندوس له برکته زموږ تاسې د پلرونو او نیکونو تیر تاریخ بیا راژوندی کیږي او د زراعتي محصولاتو حلقوي ځنځیر پوره کیږي. هغه وویل د سندوس نساجي لیدل یې د ژوند له خوږو خاطرو څخه دي او په وینا یې دی واقعا په دغه فابریکه ویاړي، ځکه دا فابریکه د معیار له پلوه د سیمې په سطحه بېسارې ده. د سندوس فابریکه ما چې هلته د رئیس صاحب نه وخت کې پوښتنه وکړه په هغو سټانډرډ چې جوړه شوې ده، زه خو په دې ملکو کې ډېر ګرځم چې د فابریکې ته موږ خپله صنعتکاران یو چې د فابریکې ته څنګه ورداخل شوم، ولې الحمدلله داسې فابریکه په ډېرو ځایو کې نشته، ځکه په هغو معیار جوړه شوې چې هغه معیار ما مثلا په پاکستان کې ډېرې فابریکې ډېر اخ لیدلې، خو داسې فابریکه ما نه ده لیدلې. د چارو ادارې د تسهیلاتو او تعیناتو رئیس محترم محمد حنان حقانی له شرعي پلوه د صنعت او تجارت پر اهمیت وغږېد. هغه وویل الله جل جلاله خپل بندگان تر عبادت وروسته په تجارت او صنعت امر کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق لومړی مرستیال او ملي سوداګر حاجي محمد یونس مومند هم د مراسمو له ویناوالو څخه و. افغانستان تقریبا 40 میلیونه نفوس لري. 40 میلیونه نفوس په 40 میلیونه نفوس کې ضرورت دی چې موږ باید د ټکسټایل یا د رخت فابریکه ولرو. هغه ویل د کندهار ځوانو صنعتکارانو چې له عصري ټکنالوژي او د منطقې له اقتصاد سره بلد دي د سندوس په نامه د نساجي لویه فابریکه جوړه کړې ده. زما پر ټولو سرمایه ګزارانو غږ دا دی څوک چې اوس واردات لري خپله 10% فابریکه دې داسې یوازې نه د لومړي ځل دپاره موږ باید سندوس فابریکه تقویه کړو. د کرنې وزارت مرستیال محترم مولوي صدراعظم د سندوس له مؤسسینو څخه مننه وکړه چې په دومره مهمه برخه کې یې سرمایه ګزاري کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین محترم مولوي احمد الله زاهد ویل افغانان اقتصادي پرمختګ او اقتصادي استقلال هغه مهال ترلاسه کولی شي چې د خپل ضرورت وړ توکي په خپل هیواد کې تولید کړي. تر هغه وخته پورې په افغانستان کې اقتصادي استقلال نشي راتلی تر څو موږ او تاسې افغانستان د یو وارداتي افغانستان په ځای په صادراتي صنعتي او تولیدي افغانستان باندې بدل کړو. د افغانستان د صنعت او مدنونو خونې مرستیال عبدالجبار صافي مراسمو ته د وینا پر مهال ویل له وخته مې په زړه کې دا ارمان و چې د ټوکرانو یوه فابریکه باید ولرو، ځکه هر کال په میلیارډونو متره ټوکر واردیږي، په میلیارډونو افغانۍ له هیواد څخه وځي، هند، چین، پاکستان او نور هیوادونو ته وړل کیږي. هغه وویل سهامي شرکت د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، ځکه دا ډول شرکتونه مرسته کوي چې کوچنۍ سرمایې راټولې سي او د سندوس په څیر د افغانستان په غټو کمپنیو کې سرمایه گذاري وسي. ما بل چې پروردګار یو ورځ به راشي چې داسې فابریکه جوړه کړو، خو نن الحمدلله په داسې یو مجلس کې ناست یې چې د سندوس په نامه باندې سهامي شرکت جوړ شوی او دا یوازې د دوی دپاره مبارکي نه ده چې مونږ خاص دوی ته چې رئیس صاحب تا ته دې مبارکي ستا ټیم ته دې مبارکي، دا د ټول امارت اسلامي مشرانو ته او ټول ملت ته مبارکي وي. د کندهار د صنعت او مدنونو خونې رئیس محترم سید سرور اماني هیله وښوده چې یو وخت ټول د خپل هیواد تولید ټوکر واغوندو. ښاغلي اماني وویل
په سندوس کې داسې شرکتونه او اشخاصو پانګونه کړې چې په صنعت کې خورا بریالي او ښه سابقه لري. نو لازمه ده چې ټول سرمایه‌دار وګړي هغه پیسې چې په کورو کې په بکسو کې ساتلې دي، هغه پیسې چې در بالښت لاندې ایښي دي، هغه دې راوړي په صنعت کې دې مشغوله کړي او زموږ هیوادوالو ته د کار زمینه مساعده کړي او بهترینه زمینه په سندوس کې سرمایه گذاري ده. د مراسمو په پای کې محترم مولوي ذاکر صاحب دعا وکړه چې لوی خدای جل جلاله دې د افغانستان په ټولو صنعتي کاروبارونو په ځانګړي ډول د سندوس په تولید کې برکتونه واچوي. ګډونوالو دا دعا د امین امین په ویلو سره بدرګه کړه. سندوس نساجي فابریکه د خودکفا افغانستان څرک.